بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله واوسئ. یو ځل بیا درته پښتو هیلث کیر چینل ته ښه راغلاست وایم. موږ تاسو باید د اسلامي احکامو او د اسلام په اړه ډېره مطالعه ولرو. نو باید ووایم چې بدبختانه څومره چې لازمه ده موږ یې په اړه هغومره معلومات نه لرو. د روژې په اړه ډېر داسې مسایل وي چې په اړه یې ډېر خلک نه پوهېږي او علما یې هم په عام کې نه بیانوي او خپله څوک دا جرأت نه کوي چې یو عالم څخه پوښتنه وکړي او نه هم مطالعې ته مخه کوي چې د همدې په اړه کومه مطالعه وکړي. نو زه غواړم چې په همداسې مسایلو باندې یو څو ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړم. خدای دې وکړي چې یو څه ترې زده کړئ او درته ګټورې تمامې شي. لومړۍ موضوع دا ده چې له پیشلمي وروسته که د رښتینې سبا داخلېدو ته وخت پاتې وي، په دې صورت کې مېرمنې سره کوروالی کول درست کار دی. خو د رښتینې سبا داخلېدو مخکې تر مخکې باید کوروالی پای ته ورسیږي. که چېرته رښتینې سبا داخل شي او کوروالي ته دوام ورکړل شي، یعنې د پیشلمي وخت ختم شي او همدې حالت کې کوروالي ته دوام ورکړل شي، نو بیا د روژې قضایي او کفاره دواړه لازمیږي. او که چېرته د وخت داخلېدو سره کوروالی پرېښودل شي، بیا روزه نه فاسد کیږي. نو یو ځل بیا تکراروم، که چېرته پوه شي چې وخت داخل شو، یعنې د پیشلمي وخت ختم شو او بیا هم کوروالی ته دوام ورکړ، نو بیا د روژې قضایي او کفاره دواړه لازمیږي. دلته یوه موضوع بله هم ده، که چېرته د چا روژه ویروي او یا هم ویده وي، په دې فکر کې وي چې شاید شپه وي او د کوروالي په جریان کې همدې ته فکر شي چې موږ خو روژه وو، باید سم له لاسه کوروالی بس کړل شي. نو له دې سره روژه نه فاسدېږي، یعنې روژه په خپل ځای پاتې ده. او که چیرې له پوهېدلو سره سره او په دې فکر چې هسې هم روژه فاسده شوې ده، نو په دې حالت کې روژه فاسد کیږي. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. همدې ته ورته نورې ویډیوګانې هم در سره شریکوم. تاسو هم کوشش وکړئ چې له ملګرو سره یې شریکې کړئ تر څو په دې اړه ډېر خلک وپوهېږي. ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله تر بیا د الله په امان.